بل حدیث کی دقا شان نازی حدیث انس بن مالک ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تقبلوا لی ستا اتقبل لکم بالجنہ زمان شپک خبری واخلی عمل پیو کی زد لده جنت گرنٹی در کو اغوی وما هن یا رسول اللہ ده شپک خبری سدی وی اذا حدثتم فلا تکذبو چی خبر کوئی نو دروغ با نوائی زمان اصل مقصد دیزی که ده حدیث من دی ده پر رو وإذا وعدتم أو تكال لوزكي بيابي پورا وإذا أتمنتم فلا تخونوا أمانتك وخيانتك ودقق خبري وسر الذكر يو حديث كي دي سرازي إمام ابن ماجر أولي دي عبد الله بن عمرو ويو كسنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتپوسو چي أي الناس أفضل پدي خلقو كي غور إنسان كم يودي اغوتی کل مخموم القلب صدوق اللسان رشتینی جبه والا او چیزره مخمومی نو صحابه کرامو یا رسول اللہ دا رشتینی جبه والا خو منگ پیجنو خدا مخموم القلب ستوی وی مخموم القلب التقی النقی دا اغزر مالک چی اغزر پاکی دا پریزگاری نڈکی لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد چی پا دی زرکی حسد نی پا دی کی گناہ نی پا دی کی چا سر دوکی ورکول نی او چغل خوری بکی نی مقصد دلتا داری چی غور انسان کم یو دے رشتیا ویون کے او چی زرے صفائی دا پا دی خلقو کی بہترین انسان دی یو حدیث کی دی سرازی امام طبرانی راولے دے دیر ناشنا حدیث تے سبحان اللہ ابو قراد السلمی رضی اللہ عنہ وی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرنائسو نو اوبے رو گوختی دا او دس چاردام دا پارا اگینے او دس چاردامو کو نو منگ بیا اگا اوبا چی کمی پاتی شوی دا او دس اگا منگ رواغستے ہو یعنی چاہتے وسکے و چاوی وڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تیوی چی ما حملکم علی ما صنعتم دا کرتا سولی وکو وی منگو تیوی چی حب اللہ و رسولی یعنی اللہ و دا اللہ دا رسول سر محبت دا گی ذرا سمدہ کارو ویرا تیوی گورا فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اس کا تاسو دا غواړی چې الله او د الله رسول تاسو سره محبت وکړي چې تاسو خو سره محبت کوئ تاسو دا کار وکم دی د لاسه چې تاسو الله او د الله رسول سره محبت خو که تاسو دا غواړی چې الله او د الله رسول تاسو سره محبت وکړي فأدوا اذا اؤتمنتم امانت چې رسول کی دی خیانت منه کوئ امانت صرف پیسو ته نه وي په دې ما مخکې بحث کړی هر قسم امانت چې واصدقوا اذا حدثتم او رشتیا بوائی چی کل خبر کوئی واحسنوا جوار من جاورکم او دخپل گاونڈی سر بخ گاونڈی توب ساتی اللہ و دا اللہ پیغمبر بتاو سر محبت کی سو کارو ندی دری نتنا نتمنا گاونڈی سر بخ کے امانت کی بخیانت نه کی یعنی من ټول دا غواړو چې الله او د الله پیغمبر موږ سره محبت کی چې غواړي الله د سره محبت کی رښتیا وایي رښتیا ویل سبب د برکت ته یاد کړي یعنی حدیث کې دا راځي امام بخاری امام مسلم راوړی دی حکیم ابن حزام حدیث دی رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دو کسان چې په یو بل باندې څه شی خرڅوي یوی خرسی بلی آخری فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا کچرت دی دوانو رشتیا خبر اکڑا او حقیقتی ہوئی بورک لهما فی بیعہما اللہ بردوی پر دی بیع کی برکت واچی وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا او کدوی حقیقت پڑھ کو او دروغی ہوئی
محقت برکت بیعهما د دوی د دې بیع برکت به څه شي هغه به ختم شي. یعنی که ته غواړې چې ستا په مال کې برکت راشي څه به کې رښتیا به تجارت کې بچو کې کور کې هر څه کې برکت د رښتیاو سره راځي. او دا کم چې په تجارت کې دروغ وي دروغ قسمونه خوري او په کاروبار کې او په مزدورۍ کې ته خو خوشحاله یې چې تا ته د پیسې ډېرې میلاو شوې خو په دې ډېرو کې دیم برکت نشته. یعنی تپوس وکئ تپوس لاړ شئ ویې ګورئ دا چې ډېر مالداره دی او د حرامو مال خوري که نه والله چې سر ټکوي او په مال کې ذره برابر برکت نشته او یاره وایي پوهېږم پې نه چې په کوم ځای ولګېد او کوم ځای نه راغلي ځکه چې دروغ وایي. او چې رښتیا وې الله به ستا په دې بیې کې ستا په دې عقد کې ستا په دې معامله کې به الله برکت اچوي. هر څه کې رښتیا وایه. چا سره دې بیې راشي که نه ښه صفا خبره کوه، چا سره دې رښتیا راشي ښه صفا خبره کوه، د مزدورۍ خبره راشي ښه صفا خبره کوه، هر ځای کې رښتیا وایه. او دې نه مه یېرېږئ چې زه به پکې ونښلم، نه ملک صاحب مخکې ووي چې رښتیا ویل لاره د څه ده لاره د نجات ته. کعب بن مالک او د هغه ملګرو رښتیا ویلي وو هغوی ونښتو که الله خلاص کړو خلاص یې کړو د هغه مشکل نه. ښه یو بل حدیث ته ویم او دا به اخرنی حدیث ته وویم دا ډېر یعنی دا حدیث دا ټول حدیثونه چې ما تاسو سره درکول دا تحفه ده او قیمتي تحفه هم دی چې یو سړی تا ته په تحفه کې الله او د الله د پیغمبر خبره درکړي خو دا حدیث ته خاص تحفه ده واله. دا حدیث امام احمد امام حاکم دواړو راوړی دی په صحیح الجامع کې اشتي عبدالله بن عمر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اربع اذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. سلور خبرې چې بچا کی نو د هغه دنیا پروا مه کوه کومه چې تا نه پاتې شوې ده او کومه چې تا ته نه در رسېدلې. یعنی که دنیا دې کمزوري ده پروا یې مه کوه خو چې سلور خبرې ده پکې یعنی چې سلور خبرې په تاسو کې په دغه دنیا پروا مه کوه کومه چې تا ته نه ده میلاو شوې. در کومه دنیا به څه او کار به یې څه هغه سلور خبرې دا دي صدق الحدیث چې څوک رښتیا وایي وحفظ الامانه او څوک چې د امانت خیال ساتي وحسن الخلق او ښایسته اخلاق وعفة مطعم او حلال خوراک خوري. چې څلور خبرې د پکې وي که دنیا دې نیمګړې هم ده که کمزورې هم ده هېڅ پروا مه کوه ځکه چې الله ته باچا کړی. هغه څلور خبرې څه دي؟ رښتیا ویل، امانت، ښه اخلاق، حلال خوراک، حلال رزق. او دا څلور یې ګورئ هر چا ته نه نصیب کېږي. یعنی لازم کمې پکې راځي. یعنی اوس یو سړی چې وخوځي خوشحالي نه چې دا وړې خبرې دي. دا څلور په یو کس کې را جمع کېده ډېر لوی بخت غواړي. رښتیا ویل، امانت خیال ساتل، ښایسته اخلاق، حلال رزق. چې دا څلور خبرې د پکې وي، دا څلور خبرې به تا کې وي، په دنیا پروا مه کوه. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، زه نه وایم. نو رښتیا او رښتیا. وګوره الله دا نه دي ویلي قرآن کې. قرآن کې الله سورة التوبه کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله وی ای ایمان والو په ځان کې تقوا راولئ او د رښتینو ملګرتیا کوئ. د سوچ خبره سره ګوره سوچ ورته کوي. قرآن د سوچ کتاب دی. الله داسې ولې نه وي چې ای ایمان والو د الله نه ویریږئ او رښتیا وایئ. داسې ونه وي. وی د الله نه ویریږئ او د رښتینو خلکو ملګرتیا کوئ. معنی دا ده چې ته د الله نه ویریږي نو رښتیا خو به وی لازم چې د الله نه یېرېږي. نو صرف په دې خبره ونه درېده، ملګرتیا به هم د رښتینو خلکو کوي. یعنی شریعت زموږ نه دا خوی داسې غواړي چې کینې پاسې به هم د رښتینو سره، دروغجنو خلکو سره نه. د دروغجنو د صحبت نه به ځان لرې ساتي.
د رښتینو خلکو سره کښېنه. او ځکه شاعر څه وایي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه، د کس تپوس مه کوه، د کس د ملګري تپوس کوه، هر ملګری په ملګري پسې رواني. لکه اوس تا باره کې څوک معلومات کوي چې دی څنګه سړی دی، نه دا پرېږده چې دی څنګه سړی، د ملګري وګوره. چې ملګرو معلومات وکړو هغه ټول دروغجن دي، نو یقیني ده چې دا سړی څه دی، دروغجن دی. ځکه چې دروغجن د دروغجنو سره ژوند تېرولی شي، کېدی نه شي چې رښتینی دي د دروغجنو سره ژوند تېر کړي، نه شي کېدی. او دروغجن د رښتینو سره هم ژوند نه شي تېرولی. یو دروغو سره عادت، او دا سړی عادت ته څه سره دی، رښتیاو سره دی، نو د دوی د یو بل سره نه لګي. نو په ځان کې دا صفت راولئ، خپلو بچو ته یې وښایئ، خپلو کشرانو ته یې وښایئ، خپلو مشرانو ته یې ووایئ چې زموږ دا معاشره په دې مشهوره شي. ګوره دا خبره صرف د فرد نه ده او بیا د کور نه ده، دا د معاشرې ده. لکه اوس ګوره کور د څه نه جوړېږي، د افرادو نه، کوم چې پکې اوسېږي. او چې دا خلک رښتینی وي نو دا کور مشهور شو په څه، په رښتیاو باندې. بیا معاشره د څه نه جوړېږي، د کورونو نه. نو چې دا کور رښتیا واله دی، دا رښتیني دي، دا رښتیني دي، دا رښتیني، دا معاشره رښتینې ده. او څه ښایسته معاشره وي چې هغه مشهوره په رښتیاو باندې. یاره زه ځم هغه پلانو کره، ها پلانو کره ځې، یاره خو ډېر رښتینې خلک دي، هلته هېڅ پروا مه کوه. زه ځم یاره پلانو کره ځې، یاره خو ډېر دینداره خلک دي او ډېر وفادار خلک دي. یاره ستا څه رایې ده، زه د هغه پلانو سره رشته کوم، هغوی سره رشته کې یاره که وشو دا خو به ستا بخي، ځکه چې خو ډېر رښتینې خلک دي. نو موږ غواړو دا خبره مې په دې نیت وکړه چې الله زموږ د معاشره په رښتیاو مشهوره کړي. نن سبا زموږ معاشره په څه مشهوره ده؟ په رښتیاو. دوکانداران راشه څومره دروغ وایي، ډریوران راشه څومره دروغ وایي، تاجران راشه څومره دروغ وایي، عام لین دین راشه څومره دروغ چلیږي، رشتو کې راشه څومره دروغ چلیږي. الا من رحمه ربي، شتي خو هغه لږ دي. معاشره زموږ په دروغو مشهوره ده.